د کورنۍ چارو وزارت خبر ورکړی چې د کابل ښار د ترافیکو د ښه والي لپاره نوي نقلیه وسایط ترلاسه شوي چې ښکلی ډیزاین او ځانګړی رنګ لري. بلخوا ایران او چین واخان ته د رسیدو په موخه په ګډه له هراته تر مزار شریف ښاره پورې د مستقیمې اوسپنیزې لارې جوړېدو خبر ورکړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. له هراته تر مزار شریف او واخان پورې د اوسپنې پټلۍ جوړېدو خبر لرو، خو پیل ترافیکي پولیسو ته د نوو موټرو پر اخیستو کوو. یوازې د موټرو ښکلا او لوکس ډیزاین د ښار ترافیکي نظم نشي رامنځته کولی. د ترافیکو نظم څو مهم عناصر لري. لومړی، مسلکي چلند. پولیس باید په مسلکي توګه له موټر چلونکو سره برخورد وکړي، قواعد عملي کړي او د سرغړونې په صورت کې مناسب اقدامات وکړي. دویم، منظم یونیفورم او انضباط. یونیفورم نه یوازې د پیژندلو اسانتیا برابروي، بلکې د پولیسو د رسمي او مسلکي حضور نښه هم ده. دریم، تخنیکی وسایل او تدابیر. د ترافیکو نښې، دوربینونه، سیګنالونه او هوښیار مدیریت سیستمونه باید موجود وي. څلورم، عامه پوهاوی. د ښاروالو لپاره د ترافیکو قواعدو او اصولو پوهاوی او تعلیمي پروګرامونه ډیر اړین دي. باید وویل شي چې ښکلي او نوي موټرونه یوازې د پولیسو ظاهري بڼه ښه کوي، خو د ترافیکي نظم بنسټیزه برخه د پولیسو مسلکي چلند، د انضباط رعایت او د قوانینو پلي کول مهم دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت تخنیکی مرستیال د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې له رئیس سره لیدلي دي. د ټولګټو وزارت په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د تاریخي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او ټولنیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې غونډه کې د افغانستان پر وسیله له چین سره د ایران د نښلولو او د هرات، بلخ او واخان اوسپنیزې کرښې د اهمیت، اقتصادي ګټو، پانګونې او د عملي چارو د پیل پر څرنګوالي هم تبادل نظر وشو. دا لیدنه ښیي چې دواړه هیوادونه غواړي په سیمه کې د ترانزیتي او اقتصادي همکاریو فرصتونه لا پیاوړي کړي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.